سلام او وخت مو په خیر. هیله ده چې ټول روغ او جوړ به وئ. زه امید سیرت د سیرت انلاین اکاډمۍ د فیسبوک پاڼې او د امید سیرت د یوټیوب چینل څخه تاسو ته د ټایپنګ د زده کړې ویډیو وړاندې کوم. البته زیاتو دوستانو غوښتنه هم کړې وه چې د ټایپنګ د زده کړې یو لنډه ویډیو جوړه کړم، څنګه موږ ټایپنګ وکړو، اول ټایپنګ زده کړه او بیا څنګه وکولی شو د خپل ټایپنګ یا پر لیکداړه یا کیبورډ باندې د لیکلو سرعت او چټکتیا ډېره کړو. نو د دې موضوع اړوند ما تاسو ته یو معلوماتي ویډیو چمتو کړې ده. اول به تاسو ته د پر کیبورډ باندې د ګوتو د کیښودو هغه اصول او مراتب او ترتیبونه ووایم چې په کوم ډول تاسو پر کیبورډ باندې خپلې ګوتې کیږدئ او د کومې ګوتې کوم بټنونو وظیفه ده. وروسته له هغې به بیا تاسو ته د ټایپنګ یو گیم هم وښیم چې د هغې په مرسته کولی شئ تاسو ډېر ساده اسانه خپل د ټایپنګ مهارت لوړې کچې ته ورسوئ. نو ویډیو تر پایه در سره وګورئ، ویډیو مه تېروئ او د مهربانۍ له مخې که چیرې زموږ فیسبوک پاڼه مو نه وي فالو کړې هم دا اوس یې فالو کړئ او که مو ویډیو د خوښې وړ ګرځي نو ستاسو مهرباني یو لایک او کومنټ دی چې کولی شئ موږ ته یې پرېږدئ. کولی شئ زموږ همدا ویډیو پر یوټیوب چینل امید سیرت یوټیوب چینل باندې هم وګورئ او موږ به انشاءالله تاسو ته د ورته همداسې ګټور موضوعات خپرو او تاسو به لومړي کسان وئ چې زموږ د دې ویډیو څخه خبرېږئ. راځم درس ته. مخکې دی چې زه د ټایپنګ هغه نور مراتب وایم یا هغه نور اصول وایم، ما دلته تاسو ته د لاس یا د ګوتو معرفت راخیستی دی چې تاسو باید د ګوتې نوم وپېژنئ. مهم دا دی. نو زه به شروع وکړم د چپې خوانا د غټې ګوتې نه چې دې ګوتې ته په انګلیش کې ثم وایي یا موږ غټه ګوته ورته وایو په پښتو کې. بله ګوته چې ده دې ته فنګر وایي یا پوینټر فنګر هم ورته وایي چې معمولا اشاره پې کوو. د منځ ګوته یا هم ورته وایي میډل فنګر او بله هم د رنګ فنګر په نامه یادېږي دا ګوته، او دا بله کوچنۍ ګوته چې ده دا هم د لیډل فنګر په نامه یادېږي. دا د ګوتو نومونه دي چې تاسو باید بلد وایم. نو دا د یو لاس ما معرفت راخیستی ځکه دواړو لاسو ګوتې یو ډول دي او یو نومونه سره لري. راځم کیبورډ ته. په کیبورډ کې به تاسو ډېر ښه متوجه اوسئ. دلته موږ په کیبورډ کې ډېر بټنونه لرو. تقریبا یو سټنډرډ کیبورډ یو سل اته تر یو سلو شپږ بټنونه لري. نو څنګه دغه دومره بټنونه موږ د لسو ګوتو په مرسته دا کنټرول کړو. نو یوه ګوته څو بټنو دنده مخته وړي، یعنې تاسو په یوه ګوته یو بټن نه کېکاږئ، هماغه یوه ګوته د څو بټنو دنده لري او تاسو کولی شئ په هماغه یوه ګوته څو بټنونه کېکاږئ. نو د دې لپاره تاسو ښه ورته وګورئ. زه به رنګ او تاسو به ورته متوجه وئ. راځو د دواړو لاسونو کوچنۍ ګوتې ته یا لیډل فنګر ته، هم د ښي طرف هم د چپ طرف. که ورته وګورئ رنګونه سره مشابه دي. دلته به په نښه کېږي هم تاسو ته، زه به یې په نښه هم کړمه چې تاسو پرې پوه شئ. نو د دو رنګونه ورشئ پورته په کیبورډ کې وګورئ کوم بټنونه چې دې ته ورته رنګونه لري. دا په دې معنا ده چې همدغه ګوته دا بټنونه باید مخته یوسي او دا بټنونه باید کېکاږي. که زه د چپ طرف ذکر کړم نو د یو نه نیولې یو ده، کیو ده، ای ده، زی ده. نو دغه څلور بټنې د دې چپ طرف د کوچنۍ ګوتې وظیفه ده. که ښي طرف ته راشئ بیا دلته صفر ده، پی ده، سیمیکالن ده او بریکټ قوسونه دي، مساوي ده او منفي ده. دا ټول بیا د ښي طرف د کوچنۍ ګوتې وظیفه ده. راځو رنګ فنګر ته. له هغه نه وروسته چې ګوتې دي د ښي طرف چپ طرف دواړه چې وګورئ پورته کیبورډ کې رنګونه یې سره مشابه دي. نو په ښي طرف کې چې وګورئ 9 او ډاټ او په چپ طرف کې وګورئ 2 ډبلیو اس ایکس، دا د رنګ فنګر ګوتې وظیفه ده. راځو د منځ ګوتو ته د دواړو لاسونو چې تقریبا بانجاني رنګ دی، تاسو پورته ورسره وګورئ کوم بټنونه چې دا رنګ لري نو د دې ګوتې وظیفه ده. کولی شئ د دې ګوتې په مرسته دا بټنونه کېکاږئ. او د هغې نه وروسته موږ انډکس فنګر لرو یا پوینټر فنګر لرو چې د ښي طرف که ورته وګورئ تقریبا نارنجي رنګ دی. نو نارنجي رنګ دی. دا رنګونه که وګورئ دوه قطاره بټنونه دي چې د دواړو قطارو بټنونه د دې ښي طرف د انډکس فنګر په مرسته مخته وړل کېږي. اما چپ طرف ته چې بیا وګورئ تقریبا خړ رنګ لري یا داسې رنګ چې تاسو ورته وایه، دا هم دوه قطاره مخته وړي او لکه آر ټي اف جي وی بي دا یې دوه وظیفه شو. چې کله تاسو ټایپنګ شروع کوئ نو تاسو بټن د خپل ګوتې په کومو بټن
مړي ځل لپاره ږدئ. شروع کوم ځینې کېږي. شروع له دې نه کېږي چې تاسو خپل ګوتې راواخلئ، دغه 2 غټې ګوتې مو په سپیس باندې کېږدئ، دلته لیکل شوي سپیس، 2 غټې ګوتې به مو په سپیس کېږدئ او د چپ طرف A نه به شروع وکئ. ASDF 4 ګوتې مو دي، په 4 بټنو به یې کېږدئ. په ماینز کې GH بټنونه به همیشه خالي پرېږدئ. بیا به د J نه شروع کوئ، د ښي طرف لاس به رااخلئ، JKL او سیمیکالن چې دی په 2 به تاسو دا ګوتې کېږدئ او وروسته چې په ماینز کې به GH بټنونه تاسو خالي پرېږدئ. نو وروسته له هغې له همدغو موقعیتونه کولی شئ پورته او ښکته بټنونه کېکاږئ او فقط د ګوتو د موقعیتونو په ښورولو سره. دلته مې هم تشریح کړې ده، که کوچنۍ ګوتې ته وګورئ، د ښي طرف د چپ طرف هغه حروف ورسره لیکل شوي دي، کولی شئ د ګوتو په مرسته دا حروف تاسو مخته یوسئ. د لومړي ځل لپاره چې کله تاسو ټایپینګ کوئ، تاسو کولی شئ کیبورډ ته وګورئ تر څو د بټنونو موقعیتونه معلوم کړئ. هر کله مو چې موقعیت معلوم که او تاسو کولی شول چې پرته له لیدلو نه د یو بټن هغه موقعیت معلوم کړئ کوم ځای کې دی، نو وروسته له دې چې کله تاسو ټایپینګ کوئ کوښښ وکړئ چې کیبورډ ته مه ګورئ. نور که غلطي مو هم کوله خو تاسو کوښښ وکړئ چې کیبورډ ته مه ګورئ. ټایپینګ کوئ یا کتاب لیکئ، اول تاسو انګلیش ټایپینګ زده کړئ، بیا وروسته تاسو کولی شئ ډېر ساده او اسانه پښتو او دري ټایپینګ مو هم ښه کړئ. او زه به انشاءالله کوښښ هم کوم چې په نورو ویډیوګانو کې تاسو ته پښتو دري ویډیوې ترتیب کړم. دا طریقه شوه، په دې طریقه به تاسو مخته ځئ. نو زه راځم تاسو ته یو سافټویر ښیم چې دغه سافټویر په مرسته کولی شئ تاسو خپل ټایپینګ، مثلا کتاب نه وي، کتاب نه لیکئ، خسته کېږئ ورسره، تاسو کولی شئ ټایپینګ د ګیم په مرسته خپل ټایپینګ ښه کړئ.